ژوند کې مې دا لومړی بې پایلې دنده وه چې ختمه شوه. ډګروال صاحب هېڅ پوه نه شم، په مخکې مې 200 ثبوتونه پراته دي، خو هېڅ یو له بل سره تړاو نه لري. بخښنه غواړم صاحب. زما ښکلې لورې، ګرانې، خدیجې خان چې قبر ته راشي باید داسې د بې صاحبه په څېر یې ونه ګوري. خدیجې یو خیرات مو هم ورپسې ونه کړلو. کور ته چې لاړو حلوا به پخه کړو، په سیمه کې به په کورونو کې وویشو. قبر هم باید جوړ کړو، دا داسې دی لکه بې سوګه چې وي. دا زما لور وه، د دې کورنۍ اوس موږ یې لورې. کله چې 40 یې پوره شي بیا به یې جوړ کړو، تر هغه وخته پورې به مې خان هم راشي. سلطان خوري ښاغلی خان. خان مې راځي. خدیجې پوهېږم چې خان مې راځي. سمه ده. خانه سلطان تروري خانه موسى خانه خانه سلطان تروري آرام موسى دا خان دی خوري دا خان دی. خانه زویا مدريګه، خانه زویا تروري پام کوه خوري چاشه آرام موسى دا سره زویا مدريګه کنه اته ته وایم زویا مدريګه. خوري ما ته وای وروره بخښنه غواړم تېروتنه وشوه. استغفر الله. تاسو ښه یئ؟ خو یو بخښنه غواړم، له دې نه وروسته یې مونږ ګورو. سمه ده؟ ای الله، من نه کوم. خو لږ ارامه اوسه، هیله کوم لږ ارامه اوسه. تروري اثر کوه چې زویا زویا ویلی چې ارقري ته کله رسېږو؟ قمندان صاحب یو ځل په ارزروم کې ښکته کېږو، انشاءالله ماښامه پورې به انقرې ته ورسېږو. بریدمنه واخیستل شو. بهرنیو ژورنالستانو په اذربایجان کې د 3 ترک عسکرو د شهادت راپور خپور کړی دی. یورو که په ژوند کې د داسې کار لیدلی دی؟ هېڅ پوه نه شم چې دا څه ډول کار دی، خو زما په فکر دا د استخباراتو او کمانډو کار. زموږ د کسانو داسې کارونه ډېر خوښېږي. قمندان صاحب څه شوي؟ قمندان صاحب وا مې نه اورېدل د خانونو په اړه دې وویل؟ نه، امرا ته او زه ختم شوي یو، مړه شوي یو. مړه شوي یو د بیا ځل لپاره؟ سورساریا هلکه دوی څه وایي؟ مړه شوي یو؟ والله ورونه زه هم پوه نه شم. استغفر الله. توبه خدایه، توبه خدایه. خدای دې موږ ته بیا داسې نه ښایي. خدای دې موږ وبخي. ارسنه راشه دلته وګوره. هلکه دلته راشه کنه. څه خبره ده وروره دلته سره روان دي؟ ها پرېږدې تا سره د مینې یا د بل څه کتاب شته؟ لیونی ما سره کتاب څه کوي؟ خیر خدای خاصول مخ یا داسې کوم کتاب شته چې د مینې په اړه پکې شعرونه ویل شوي وي؟
هلکه ملنډې مه وهه. الله الله تا ښوونځی پیل کړی څه دې کړي؟ نه خدای وهل یا د یو څه لپاره مې په کار دی. دا د څه شي کار دی؟ ارسینه دا شیان هلته ورسوه بېرته دلته څه راشه. ولې ها؟ توبه توبه. سورمخیه چاپرک هم راوله یوازې مه راځه زه راشې هله. لیونیه ته څه ډول سړی؟ مینه که یو صابون وي نه پرې سم پاک ووینځه. نه یاره ووینځه ښه نه راځي. دا هم نه کېږي. زما د یونیفورم اوتو له تا سره ډېره مینه لري اتنې. سزا اخلم ښه په نه را تېروم یې ښه په نه را هیله کوم ما باندې پوه شه اتنې. دا هم ونه شو ستا ښکلې څېره اتن څېره مو زما تیارو شپو ته یو لمر په څېر وغوړېده. دا ښکلې شوه زه به نه لیونی کېږم. ته هر وخت زما په زړه باندې ګرځې. دا ډېر ښه شو دا به ورته ولېږم د هغې به ډېر زیات خوښ شي. یعنې دا به ولېږم که نه د هغې به ډېر خوښ شي. راځئ راځئ. ولا وروره ورځ به ونیول شي قربان دې شم. ته څنګه داسې ورامه سړی چا لره راشه وګوره. ته وګوره څه ډول چوکۍ کې ناست دی. زویه لیوه تر ټولو ښه او ارام ځای دی تر څو پورې چې ډګروال کپوز راځي. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ همدلته اوسئ. وای وای د ډګروالانو شوبه داسې وي. ته اوس دې وړانګو ته وګوره. ته راشه دلته کښېنه زویه راشه دلته کښېنه. ارسینه ته هم هلته کښېنه زر کښېنه. نه نه وروره زه همدلته ښیم هلته نه کښېنم. که کوم درد لرې ما ته همدلته ووایه. درد مې لوی دی ځکه مې دلته راوغوښتی ځکه چې اتنې ته پیغام لیږو. اتنې ته پیغام لیږلو څخه مې مطلب زه یې لیږم. وروره اتن څوک دی؟ وروره هغه نرسه ښایي. ښه یعنې د جنرال صاحب کرلانکیج نرسه ښایي. هو زویه هماغه. شمېره دې تېنه څه وخت واخیسته؟ خپله یې راکړه. اوهو خپله یې راکړه زویه خپله یې راکړه دروغ درته نه وایم. خپله یې راکړه یعنې داسې و کپوز بابا ته هغې خپله شمېره ورکوله که پاشا صاحب ته اړیکه نیسي نو بیا ما ته زنګ ووهه زه به ورته ووایم. که فکر وکړو نو خپله یې ما ته شمېره راکړه. مردار خور انسانه. ښه ته له موږ نه څه غواړې؟ څه به غواړم 2 ساعته کېږي چې هڅه کوم یوه ښایسته جمله ولیکم. ته ورته ووایم که تاسې ووایم څنګه یې ووایم که سیده موضوع ته ورشو. اوها دوانه د څه شي موضوع د څه شي موضوع؟ اوها څه مردار خوره په تندي کې دې سمدلاسه 12 بجې ولیکل شوې دروغجنه. زه به نه لیونی کېږم یعنې زما صفا او سوتره مینه ده. ولا هر څه چې کوې وایي که ستا د لیوني پلانونو سره کار نه لرم. د پیغام لیږلو لپاره د مینې د کتابونو پوښتنه کوي. وروره د ډګروال صاحب په شعبه کې زمونږ خبرو ته وګوره. ستا له امله مې دا ځای پرېښود. څه چې کوې وایي کړه. توبه توبه. زه ورک شه د ډګروال صاحب شعبه کې زموږ خبرو ته وګوره. بخښنه غواړم خو څه مې ویلی وی هغه ته د عملیاتو کوردینات ورکړم. توبه خدای توبه چاپر کتره ته بس نه کوې. داسې یو څه مې ولیکل دا مې ډېر په زړه کې کېناستل. ته یې وګوره ستا څېره زما د تورو تیارو لپاره لکه لمر شوه. که وخت لرې د رخصتۍ په ورځ به سره وګورو. ډېر ښه دې لیکلي سیده یې ور ولېږه. رښتیا وایي هلکه ته رښتیا وایي؟ وروره ویلېږه. ګوره ما غیرت کې مه راوله زه ډېر غیرتي یم. ستا څېره زما د تورو تیارو لپاره لکه د لمر په څېر شوه. یو ځل سره ګورو لیږه مې ومې لیږله. مورې ومې لیږله. الا وروره څه وشول؟ پاشامو صاحب ته مې ولیږو په تېروتنې سره مې پیغام پاشامو صاحب ته لیږلی دی. او زه به نه لیونی کېږم. او دا مې څه وکړې زه خو تباه شوم. نه کېږي هلکه دا کارونه زما نه نه کېږي. مه خنده بس که د جنرال صاحب شمېره او د جنرال صاحب د نرسې شمېره. جنرال صاحب که نرسه دا د جنرال صاحب ته لاړه اوس به ښه خوند وکړي. لیونتوب زما دی زه به نه لیونی کېږم. ولې پیغام لیږم که ورسره مینه لرم نو باید سمدلاسه لاړ شم او مخې ته ودرېږم او د سړي په څېر ورسره خبرې وکړم. ما ته وګوره پان چې دا مسله اړسین ته ونه رسې ته پوه شوې. مه خنده دا موضوع به اړسین ته نه وایي که نه هغه سورمخی به بیا ته نه ډرامه جوړه کړي. سمه ده اړسین ته یې ونه وایي. اړسین
ارسین ورته ښیم ورته وایم دا پیغام درته ارسین لېږلی ما نه دی لېږلی هلکه مه خانده خوله دې بنده کړه هم سته تللی هو څه وخت نه پوهېږم خو یو څه وخت کېږي دا واخله هلته بل هېڅوک نه و یوازې رضا و یوازې ها هو هلته هېڅوک نه و هلته یو کس هم نشته او دا یې هم راته راکړلو سمه ده ډېره مننه کوم ملګریه دې ځایونو باندې پام کوه که هغه ملګری راشي بیا ما ته خبر راکړه سمه ده ښاغلی عیسی زه یم ډېر خفه یم لږ وخت مې تېر کړلو د بریدمن خان بوزو شمېره له ما سره ده د پلو شمېره یې در کوم 90 اووای 940 دلته ودرېږه همدلته لږ ودرېږه ما مخیست ښه د وروستي ځل لپاره له پولې 14 کیلومتره دې خوا لیدل شوی اوس یې بیا هم د موټر شمېره د پلونڅار نه یې وکړه 90 اووای 940 سمه اوس پسې ورسېدو ها مسافر ډېر نږدې او ډېره مه لرې کوئ له سترګو څخه مو پناه نه شي ډېر ورته پام کوئ سمه ده ښاغلیه دا موټر دلته ولاړ دی خو څوک ورسره نشته څه وروره هلته څه روان دي موږ یې دوکه کړو خو دلته څوک نشته چیرته یې خوان بوزوکه چیرته یې بوزوګه له دې نه وروسته موږ در سره نه یو دا څه معنا لري سرګي ته د سیمې په اړه ټول معلومات درکړي
او 4 کسان به در سره وي او کوم شیان او وسلې چې غواړي هغه اخیستل شي له پولیس څخه به دې خواته تېرېږو کس به د ماښام په شاوخوا کې راورسېږي که څوک ټپي شي ستا په شمول هېڅوک به در سره مرسته نه کوي یعنې تاسو به راسره هلته نه اوسېږئ که کوم څه وکړم خپله خوښه دي خو موږ دې بیا هم پیدا کوو هغه وخت دې بیا هم داسې نه پرېږدو هله له کسانو سره لاړ شه بوزوکه هله نو ځان وښیه کارون حیران کا لورې ورشه زر وګوره چې جنرال صاحب بشارت په خپله شعبه کې دی او که نه امر دې پر ځای کېږي صاحب دقت تورې په دې شرایطو کې زه تاسو ته یوازې او یوازې دا وویلی شم موږ عسکر یو او دنده نه ټاکو خو هیله مند یم چې د بیا ځل دپاره مو داسې دنده په نصیب نه شي سر له سبا نه به هر څوک خپل عادي دندو ته ادامه ورکوي ارام اوسئ قومندان صاحب زویه ووایه بریدمن ووایه قومندان صاحب یو څه باید ووایم ته تللی شې امر دې پر ځای کېږي صاحب تا ته غوږ یم قومندان صاحب زه بیا هغوی کره ځم سلطان عمر وویل دس به بیا رانه پوښتنې کوي چې خان ورور د بریدمن صاحب خان په اړه پوښتنې کوي قومندان صاحب زه باید هغوی ته یو څه ووایم سرداره څه ته په تمه یې چې څه درته ووایم زه تا ته څه ووایم زه په حالاتو خبر یم قومندان صاحب خو که یوازې همدومره ورته ووایم چې هغه ژوندی دی دوی ته اجازه ده ستا په نظر ژوندی دی سرداره په کوم څه چې موږ نه پوهېږو هغه څنګه ویلی شو خو ټولې نښې وایي چې زه د ځانګړې قواو د یو کنډک قمندان یم زه یوازې د نښو په کتو یوې کورنۍ ته داسې معلومات نشم ورکولی زموږ له لاسه وژغورل شو خو په دې نشو باوره کېده چې هغه د بل چا په لاس کې دی زه یې په ما باور ولره د ځانګړې ډلې د یو افسر بیا د ترکیې د ځانګړې قواو یو لوی افسر که هغه قاتل هم وي د باندې په میلیونونو خلک د هغه د وژلو په تمه دي یو یې درته ښودلی شي آیا د هغوی د لاسه ژغورل شوی په دې نه پوهېږو هغوی ته لاړ شه درد یې کم کړه ورسره واوسه خو سرداره هغوی ته د خان بوزوک په اړه هیڅ یو معلومات هم مه ورکوه دا یو امر دی امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب قومندان صاحب اجازه یې درکړه څه خبرې مو وکړې هیڅ بهرام وروره یو ترکي افسر پسې څومره قاتلین کېدای شي په دې اړه یې خبرې وکړي زه اوس ځم سلطان یې ورته وایم چې مورجانې ستا زمری د سپینو په منځ کې یوازې پاتې دی
اوسنو صبر وکړئ ډرون په هوا کې دی هو ستونزه نشته صبر وکړئ په تماشه صبر وکړئ پیل کړئ هلا ډرون اوس تا نمبر دی Water. او ویده شوه خورې د خوب درمل مې ورکړل اخه دې وکړ چې لږ ارام وکړي اما هم شوروا جوړه کړي اما ویل څه به یې نه وي خوړلي دا باید ګرم ګرم وخوري سمه ده خورې په لاسو دې برکت شه خورې نه پوهېږم چې داسې به تر کله روان وي نن داسې یو ډول وغورځېده چې زړه مې وغورځېدو ما ویل که ښځې باندې کوم څه وشول ډېره وډاره شوم ولا اوس خو نږدې شوي خو کېږي زه یې نوره د فشار مرض ته نه اندېښنه کولو ته مې ډېره اندېښنه ده اګوره سلطان خو ډېره پیاوړې ښځه ده سمه ده ته به همدغه شاته ښه کلکه ودرېږې پوهه شوې پوهه شوم سمه ده اګوره اوس به زینب راویښه شي ټول کلی به ویښ کړي زه به لاندې لاړه شم که څه خبره شي ته به یې ما ته غږ وکړه زه به سمدلاسه راشم سمه ده سمه ده ښه شپه ولرې مننه کوم ښه شپه ولرې
هو برګر هم را ورسېدل سم د لاسه به یې وویشم قومندان صاحب مهرباني دلته اقدم قومندان صاحب مهرباني دارو مشه قومندان صاحب دارو دي شه دا زمونږ پیزا والا نه دی د برګر پیسې مې ورکړې له هغې نه وروسته وایي وروره تاسې باندې د پخوانیو برګرو پیسې هم پاتې دي ما ویل ښه ویلې باید هغه پیسې هم راکړئ ما ویل ښه دغه وایي ویلې تاسې مې جمپر هم اخیستی ما ګوره ښه ویلې جمپر مې راکړئ خو دروازه مې بنده کړله ومې شړلو خو وروره که هر چا یې جمپر اخیستی وي ورې کړئ ګناه لري ژمی هم رارسېدلی هو ورې کړئ قومندان صاحب کاش دا مو نه وای راغوښتی هېڅ اشتیا مو نه ده پاتې ورور جانه ډېره زیاته ګناه لري په اسراف کې راځي سهار به یې درته بیا ګرم کړو هغه وخت یې وخوره اوس یې کېږده رښتیا وایي دا وګوره اوس ورته څه ووایم قومندان صاحب ځواب ورکړه بهر هم ورور به وي کور ته د تګ په وخت کې به یې لیدلی وي بله ګرانې سرداره ته ښه یې کومه ستونزه خو نشته که نه نه ښه یم ته څنګه یې ښه یم څنګه به اوسم په هر حال ته ولې رانغلې هغه یعنی زه به اوس رانه شم سلطان ګرانې هېڅ کوم ځواب نشته چې ورې کړم هر ځلې چې راځم زما سترګو ته ګورې هغې ته یوه خبره هم نشم کولی اوس به رانه ته هم درس په اړه پوښتنې کوې زه نه پوهېږم چې څنګه سرداره ارامه اوسه زه له تا نه هېڅ پوښتنه نه کوم او نه به یې وکړم ځکه پوهېږم کله یې چې وخت راشي یا څه د ویلو لپاره وي ته یې راته وایې سمه ده والله ښه ده چې ته یې یوازې ته زما په خبره پوهېږې بس ښه دی چې ته هم یې څنګه چې د وخت پیدا کړو ما به خوړو ته وړي سمه ده هم به اوس راشه والله ګوره هغه دی برګر اضافه دی پیزا هم شته دی ای سرداره شومپړکي مه کوه سمه ده ښه درته یې اخلم سمه ده ښه د خدای په امان باندې که ډېر خوند کوي ښه خبره ختمه شوه ته څه کوې ها هېڅ قومندان صاحب خواړه خورم برنداره څنګه وایې څه یې کول خلې شه برنداره دې سر وخوره هلکه زما برګر ولې خورې ها قومندان صاحب اوس داسې یعنې تا برګر ونه خوړو بېچتیا شانتې ښکارېدلې زنګ درته راغلو لاړلې ښه ما ویل خراب نه شي ګرم مې وخوړو نه هم دې لپاره خورم یې ته مې ډېر یو ښه ملګری یې هو سمدلاسه حالات ښه کوم مهرباني وکړئ ګوره دلته مې خوله نه ده لګولې قومندان صاحب دا واخلئ قومندان صاحب مهرباني وکړئ اوه والله تر ټولو خوندور ځای دې ماته راکړو لاندې چې هېڅ نه وي هغه اوس ماته راکوي ته څومره خالق یې والله چې هلکه زه درته پیشو ښکارم په دې به څنګه موړ شم یوه مړۍ زما برګر پکې بې ګناه ورک شو قومندان صاحب الیاسه څه کوې څه کوم ته څه پسې مردار خوره ته ولې موږ به یو دانه بل را بغواړو پیسې به الیاس ورکړي زه د دې پیسې هم ما ورکړي ته دې بې شرافته وګوره اوس ګناهګار هم دی او خبرې هم دا کوي هلکه دا باندې زه چپړو باران جوړ کړم ما ته ګور 5 ورځې 3 ورځې نه 4 ورځې به لوښي پرېمینځي وروره هسې هم هر وخت زه وینځم تاسې کله وینځلي زه یې ووینځم څوک داسې وایي هلکه ته څومره بې شرمه یې تنې ته دې ګوره خېټ ته دې ګوره پردي خوراکونه هم کوي بس که نور غلی شه څه کوئ پرېږدئ داسې مه کوئ ټول مې ووهئ چې زړه مو ارامه شي په یوې خبرې ته پام کوئ په مخ مې مه وهئ چې مخ مې خرابېږي مخ مې بیا بدرنګه کېږي ټول ښایست به مې له منځه لاړ شي السلام علیکم ښه کارونه او ډېرې ګټې ولرئ ماښام مو په خیر ښه دې وي او ښکلې خبرې دې وي او یو غزل مو تل وسه بیرغ مو تل راپانده وسه وروره په خیر راغلی ژوندی اوسې کبابي بابا د دې ښاغلي د کېناستو لپاره کومه چوکۍ شته د ماشومانو چوکۍ همدا اوس یې راوړم خانه تا ته یې ماشوم ویل جنګي هم څوک داسې نه وایي کوم څه نه کوې ښاغلی مهرباني وکړئ
ودرېږه. نه کېږي. په هر حال پلار او زوی به همداسې وخورو. ښاغلیه مهرباني وکړئ. اوس بابا جانه موږ ته یو دانه ادنه د یو دانه څخه د مطلب یو ما ته یو ده ته. له هغه نه وروسته زه ډېر نه خورم. یو 15 دانې بولانیانې به وخورم. که ونه شوه بیا نور هم راغواړم. لومړی دې ښاغلي ته راوړه، دا مهم مېلمه دی. له ادنه نه وروسته یو خوراک کباب راوړه. سمه ده؟ او زر د ماشوم لپاره وروره ولا ته ډېر ټوکي. یو حیدر مدري شاعر په هکله ټوکې نه کوي. یو هېواد، دوهم ملت، درېیم کباب. پام دې دی. سمه ده ښاغلي، همدا اوس یې درته راوړم. زویا بابا 40 ساعته د ګوته په خوله کې د ماشومانو بچې نیولې وي، خو دا څوک درڅخه نه ډارېږي. بس که نور غټ سړی شه. دا بې وخته زنګ د چا دی؟ خوږې حیدره خواړه خوري؟ هو خواړه خورو. حیدره څه دې وویل؟ حیدره ګوره پام کوه ماشوم ته که خوراک ورنه کړې زه ورسره وروسته په عذابېږم. هیله کوم وروسته بیا ورسره په عذابېږي. او خوږې بابا دا ته څه وایې؟ دا څه چېرته کوم؟ دا پرته له شیدو نور څه خوري؟ د ملګرو د کور ودانې هغوی ورته شیدې جوړې کړې. هماغس کې هېڅ اندېښنه مه کوه. ښه ده سمه ده. د تلو په وخت کې درته زموږ هم سمه ده خوږې. ګوره بابا شیان راوړه. راغلل. صد به نه کوې. صد کول نشته. صد به نه کوې بابا، ټول به خورې. پوه شوې زموږ په دود کې صد کول نشته. کېږده وروره دا روموشه. مننه بابا. اعلی خانه خوله دې خلاصه که کباب. ګوره خانه پیاز به هم خوري. پوهېږي چې ولې؟ ګوره پیاز هم راځي. پیپ دا پیاز دا د ادنه مشهور تولیدات دي. هله نو دا مه خوره بابا. ټولو کې ادنه اول نمبر دی. خان بابا لږه چکري به هم درکړم که څنګه؟ زما یو نیکه واخله. خوله دې خلاصه که. زر کوه خلاصه که. خوند یې درکړو؟ ډېر ښه. وګوره دا شربت هم وڅښه. همداسې وګوره. اوس مرچکۍ درکړم که څه وکړم؟ څه شی شوي؟ جاړه مړه نشته. څه دي؟ مه جاړه. ګوګچې ستاسو کور والا بیړنۍ خونې ته راغلی. څه شوي؟ کانګې کوي او ته به یې هم ده. اوف حیدره زه تا وژنم. حیدره زما نوکریوالي د بې پېښه تېرې شي. حیرانېږم تا دې ماشوم ته څه ورکړي دي؟ پام کوه چې څه ونه وایې. ما خو هېڅ نه دي ورکړي. ته دلته راشه. تا ته څه درکړي دي؟ څه یې درکړي؟ باندې شم. سمه ده هماغه تا چې پوډري شیدې ورکړي ما نور څه نه دي ورکړي. حیدره د دې ماشوم نه د کبابو بوی راځي، ماشوم نه د پیازو بوی راځي. څه ونه وایه، دروغ مه وایه. ته باندې وځه. ماشوم دروغ وایي؟ یعنې نرسې بابا ما هېڅ نه دي ورکړي. که په خپلو امکانات یې خوړلې وي په هغه زه نه پوهېږم. حیدره ته باندې وځه. خدای راوسې ورځ ده. کباب یې درکړی ده، قربان دې شم. وروره ته هم دلته ښکته شه. یو ځل راځه وګورم چې ښه یې او که نه. یو نه د کارونو لپاره ډېر اړین یې. رښتیا ډېره مې اندېښنه شوه. ته ودرېږه چې تا خو یو ځل وګورم. بریدمنه په لیدو دې خوشحاله شوم. دا زمانه لري.
ته کارون یې؟ هو بریدمنه، زه کارون یم. زرکوه. که حیرانتیا دې ختمه شوې له دې نه مې خلاصولی شي؟ ته دومره وخت زندان کې وې که نه؟ هو دومره وخت زه زندان کې مو تازه وژغورلم، ستا پوره وړی یم. اوس نو دا خلاص که، هله دا څه معنی لري؟ بریدمنه، دا راته ووایه چې ته په هغه وسله باندې څه کول غواړې؟ زر کوه دا خلاص که، زما صبر په ختمېدو دی. که دا وسله سم د لاسه ښکته نه کړي اوس څه کوې؟ ها؟ دا وسله دې وغورځوه، ویې غورځوه. ښه، که غواړې چې خپې همداسې باندې وي نو ما ته هېڅ کومه ستونزه نشته. ته دې ځان ته څه فکر کوې ها؟ ویلې لاسونه مې خلاص کړه، ما هم خلاص کړه، همدومره ول. حرکتونه یې کله بدل وي خو بیا هم رښتیا وایي. هله دا خلاص کړه چې له دې ځایه زر زر لاړ شو. زر کوئ. کاپوزه ځینې وخت همداسې پکار وي. باید پرېږدو چې دښمن فکر وکړي چې بریالی شوی یم. هغه به یې دمه ورکوي. زه یې وژغورلم که نه؟ لیلا هغه سړي یو جنرال وویشته، ورپسې 3 عسکره. د سړي کار مې هم وکته. باور وکړه داسې سړی بیا په اسانۍ نشو پیدا کولی. تا ته یې وسله نیولې وه؟ ما ته نه، زنځیرونو ته. هله نو اوس لږ ارامه اوسه. ګوره، که د کوم بل کار هڅه وکړي نو له ما سره لوی دی نه ډېر دي. یو دانه به د هغه خوله کې ورکړو. سمه ده؟ هله چې ځو. بزو که چمتو یې؟ فکر مې کوله چې زما کار ختم دی. برعکس، اصلي کار اوس پیلېږي.
تاسې ونه غواړم. ته به داسې فکر کوئ چې ډېرې پیسې دې ګټلې دي که نه؟ په ما باور وکړه له دې کار څخه وروسته دا لاس کې پیسې به دې یوازې د جب خرچه ښکاري. ښه ده، همداسې دي. ډېر ښه. اوس چېرته ځو؟ ترکیې ته څه وایي؟ پایله کې هلته د ټولو نیمه حسابونه پاتې دي که نه؟ بریدمنه رښتیا وایي. هله چې ځو د دې موټر شاته ولیکم زه باندې لیونی کېږم ولیکم هو ولیکه زه باندې لیونی کېږم ته څومره خوږه وې حلوا خوږه وه والله زه هم حیران یم چې څه وکړم داسې کار پسې چې ګرځم او کله چې د خپلو سره مخ شم څه خبر شرمېږم. قمندان صاحب برعکس له داسې قمندان سره چې له ما نه معلومات پټوي له هغه سره هېڅکله کار نه کوم. دا هېڅ امکان نه لري قمندان صاحب. او که زه داسې وکړم د خپلو کسانو څېرو ته نشم کتلی. زه دا پېژنم دا د ځانګړې ډلې کس دی دا لومړی بریدمن دی زه دا پېژنم یو بله کسان یې راته وژلي همداسې په ناستو مردار شه. باباګانو اور پې بل کوي لیونیه عصبي ناروغه مردارخوره وسله دې وغورځوه